د برکت میاشته د ډیر لوی خیر فيه ليله خير من 1000 شهر دې کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او دا غي بیان به ان شاء الله یو جمعه کې رمضان کې د توکم بیا پکې دا چې فرض الله صيامه د دې روزه الله فرض کړی دي وجعل قيام ليله تطوعا او د شپې عبادت زیاتی مقرر کړی دي نفل او بیا دو چې فمن تطوع فيه بخصلة كان كمن ادى 70 فريضه چې چا دې کې نفل وکړ نو ثواب دا یو فرض دی وهو شهر الصبر وفيما سواه ومن ادى فيه فريضه كان كما ادى 70 فريضه که چا فرض وکړ نو ثواب یو پاویا دی دې پورې به تاسو ته خبره کړې و او د تراو وغیرہ تفصیل مم در ته بیان کړي اوس وی وهو شهر الصبر دا میاشت دا د صبر میاشت ده صبر ډېر معنی لري د صبر خپل معنی په عربی کې بندول او بندیدل ته ویل کېږي د صبر ته چې دا موږ پښتو کې په یو تکلیف سړی باندې راشي او موږ وایو صبر وکا دا غي مند معنا دا د چې ځان د فریاد نو د چغونه بند کا علماء ظاهری درې معنی مولا لقاری صاحب لیکلي دي او بعض علما او قسمونه جوړي زبې غدري وې یو صبر عند الشدائد والمصائب والآفات د مصیبتونو او تکلیفونو په وخت کې صبر کول لکه چا باندې غم راشي و صبر یو داشو دویم دی الصبر علی الطاعات پنیکو صبر ځان بندول پنیکو ځان ټینګول معنا مې د توکلا چې نیکی بکې او یو الصبر عن المعاصی والخطايا والذنوب د ګناهونو او د غواړو غټو هر قسمه ګناهونو نه ځان بندول او جهاد کې چې کله صبر راشینو استقامت توي ام ځان بن کا تخت بنا رستو کېږي بنا واسبروا لفظ ورابطوا استقامتو نسیدان کلک کې بن کې تخت بنا اوس دلته ټول معنی کېږي شهر الصبر یو خدا چې د خواهشاتو نه وزن بن کې دروازه د پېشمنی نه تر ماخام پورې خواهشاتو نه وزن مکمل بن د خوراک نه بزان بن کې د اسکاک نه بزان بن کې او د انساني د تقاضا د خواهشاتو نه بمزان منه کې بن بکې د استقامت برا ولزان بکلک کې چې دې ته توجه را نشي دا یو شو بل په عبادت بم صبر او کې غدوی ممانام دلته چلےږي دا یو لوی عبادت دې ځان ټینګ کا وته پښتو کې خلک وای ځان کلک کا دغه د صبر معنا شو ځان ټینګ کا ځان کلک کا د عبادت ته پېشبنینا اور سوا تر ما خامه پوری میاس کډا دور نه کوي اسنه چې شیطان دې دوکه کې وصل خانه ته نه نو ځلام به وراشه مړه سو خوشتنه او بابا پکې واما نو بابا وې خو الله خوشته کنه انسان نشته خو رب العالمین شته یا کوټه کې دن نه هیڅ کوم نشته راشه څه خوراک به کوم او خلق ته به زمان وجدا خلق نه خطر وجه خلق له نه سي الله له سي نو الله خوشته الله خدا نه خبرېږي ډېر لوی جرم دي چې قصدن سوکرو جماعت کی ډېر لوی جرم یو خو به دغه روجه نسی چې دا کومه ما تکړه او بل بش پیتر روجي ورپس نور نسی ور سره یو شان بنسی چې تاول دا دومره لوی جرم او بیا به مو سره الله ته توبه او باسي بیا هم ډېر لوی ګناهګار دی نو شهر الصبر د خواهشاتو نه بمزان بن کې وا او په دې روزه به استقامت او کې ځان به ټینګ کې کتهګم شنو ځان ور سوا کو وګم شنو ځان ور سوا ځان کلک کو ځان ټینګ کتر نور پرې وته پوره او درې خبره به موکم د صبر عند الشدائد شهر الصبر که چرته څه تکلیف جنگ جګړه جوړه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د سره جهالت کوي او یو سړی د سره جګړه کوي نو ته واچ انی صائم وجدار هر قسمه تکلیف مصیبت راځي ځان د فریاد نه ځان د جنگ نه ځان د جګړې نه مت بن کا مو ایوه زما روزه ده ار څومره جهالت چې د سره څوک کوي
نو منډه مو وا بعد خلک وای کنه په پلان کې روزه لګېدلې ده الکه روزه پچا نه لګي روزه څنګه پچاو لګېده روزه لګېده وګې شوې مړنو دا خو ته چې خپل زمینداری کې د دې نزيات وګې کېږي او د دې نزيات تګې کېږي او چې ناجوړ شي بیا بسکه او چې په سفر شي بیا بسکه ازي خلکو باندې جوړ کړي د خواهش تابع شي وی روزه په لګېدلې ده روزه پچا نه لګي روزه چاله زور نه ور کوي روزه نفس له زور ور کوي نفس کنټرول کوي نفس تیزی نه ګناتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سرکش شیطانانو تړلی شي پر روزه کې چې څومره سرکش شیطانان وي بلکې سرکش پیریان هم یو حدیث کې راغلي دي هغه او تړلی شي تاسو خیال دې نور کله د روزو په نسبت ګناه کم شي د خلکو عبادت زیات شي د روزې په میاشت کې نسبتا خلک صدقې زیات ورکوي د نورو په نسبت د روزې په میاشت کې خلک زکاتونه زیات ورکوي د روزو په میاشت کې یو بل سره خلک خیر ښېګڼې زیات کوي تلاوت د قرآن شریف زیات کېږي او هغه بد قسمته چې یولس میاشتې جومات ته مخ نه کړي هغه هم جومات ته راشي ولې شیطان تړلی شوی دی سرکشه او پیریان هم تړلی شوی دی خو نفس خوشتا کنه جاله خوشتا یولس میاشتې خوشتا په دی وجود کې وخت تیر کړی دی دا غیر سرات خوشتا حسنا څخه مخه کم شي نو روزه پچا نه لګي دا دروغ دی روزه سړی بندي د ګنا نه روزه سړی شیطان الله تړي نو روزه در باندې څنګه ولګېدله نو چې څوک هم په دنیا کې څه غلطي کوي وې دا په روزه لګي زور روزه لشو روزه نه ته یو کوته کوچت کو دی مازیګر لرا پرې دا ول چې پته ولګي چې روزه په لګېدلې دا کنه نه لګېدلې هغه مست مستی کوي خلکو تخی چې زما خو روزه او زما دماغ کار نه کوي زما روزه او زما مازغه کار نه کوي تراوله یو بدمعش ته مخامه خود راو چې پته ولګي چې د اوس دماغ کار کوي کنه کوي دا خو خزه غریبه ده دې په نه غور دی دا خو گاونډي غریب دې په نه غور دی ته یو مضبوط ټوپک ورته درو اب دوه درې شلقه مو باسه او کنزل ما موته کې خدای شته په روزه ولګي روزه موجه نه لګي روزه سړی نه شیطان بندي دا د خپل مستی د مستی پر روزه کې مستی بنه کو وهو شهر الصبر الله نو چې دا صبر دی او درې قسمه مې درته وي ځان دې بن کو ما خام ته دې روزه او رسوله او د غدریو سيزونو نه خوراک کا خواهشاتو نه دې ځان بن کو او که څوک د تاسو قسمه تکلیف رسي او پریشانی پیدا کوي د جنگ جګړې نه رمضان بن کړه د مصیبت نه رمضان بچ کو نو فائدې صدا والصبر شوابه الجنه د دې صبر والا روزه ثواب به د جنت نه بل ششتنا دومره لوی ثواب دیتا روزه وی روزه دا سیونی ثواب جنت شو بس رسول الله مبارک فرمائی او یو بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمائی الصوم لی وانا اجزی به وی روزه زما ده بدل بزور کوم زمونږ دا طالبان دلته سوال کوي چې هر عبادت د الله نه دا د روزه تخصیص یې ولې وکړو د روزه تخصیص په دې وجه وکړو چې نور عبادتو کې د نخامخه بنده خبرېږي حج کې خو نه ډېر خبرېږي د قرانګي د حج نه علاوه منځ کې خو جمع ده به جمع منځ مکوي جمع کوي د جمع ثواب یو په ویشته ځان لمنځ چې ویشته وکړل او جمع کې دی یو که برابر دی رمضان کې ګورځان غرق نه کېده رمضان ثواب یا څومره شو ګورځان لچ یو منځ دی او که یو منځ او د جمع یو کو نو ډېر لوی فرق دی او یا ځان له د جمع یو برابر دی او بیا په رمضان کې یو په او یا دی څومره لوی اجر دی وګټ ډېر لوی ثواب دی جمع له خامخازه او جمع کې شرکت خامخا کوي نو زمارونو نو ګوره خالق دنه خبرېږي او د قرانګي چې زکات ورکې قبل سو خبر نشي او چاله چې ورکې هغه خو خبر شو کړ کته وته زکات پانا نم وې پټه ولکه د زکات نه تو کې هغه صدقه خو معلومه شو کړ چې مال شي راکو واحد روزه هغه عبادت ته چې تاسو نه خبره ایسوک ته نه خبرې که خدا بچیم نه خبره نه خبرې زمون صاحب د هدایت دیار لسکاله کې د هدایت لیکلې ده او رسو بیا پته لګېدلې ده شاګردان ویلي دي چې دیار لسکاله دروځه او په دې روزه خدا او بچیم نو خبر رستو پتاو لګیدا خزه بوله روټه راوړه او د بوته کېرا
نو کې به خو د خدای ته به وزا دروازه به بند کړه نو طالب ته به شاګرد تراشه روټه خوړه نو شاګرد به ډوډۍ خوړه وزا اوسلال شه نو ابلال نو خدای ته به راشه د لوخي اوسا نو خدای به ویګین دا دوه خوړه او شاګرد به وی چې دا ردنه پاتې و مالې خو دی دا نو چې پروجه تسوک نه خبره نه خبرېږي نو الصوم لی خاص زما د پاره د بل اسوک ته نه خبره نه خبرېږي او یا بعض علما وایي چې الصوم لی سمانا دا خاص ضبط دي درې توجیهات علما کړی دي او دا یوې کافری دلته وانا اجزي به بدل بزورکم نو چې ته بدل الله وي زورکم نه نور هم الله ورکي د دې علماء مولا قاری او صاحب دایانی توجیهات کړی دي خو زبرته مزیدار او کوم ادا چې د نورو عبادت او ثواب به الله د فرشتو په لاس ورکي ردی په خپل ورکي په خپل انا اجزي به الله ودا او چې الله په خپل ورکي نو دا الله شان بیا جدا دی زه چاله او شی ورکوم چې دا پلان کې لور کنه لګ به ورکم او چې په خپل ورکوم او بیا له لوی ډلم جوړه کوم نو معمولی شی به نه ورکوم انا اجزي به نو ثواب د دې روزه جنت دی قسم دې ډیره مبارکه میاشتا او د جنت در رسیدو میاشتا چې سړی پکې ځان جنت ته ورسي بیا سوي وهو شهر المواسات دا میاش دا خیر غړې دا یو بل سره خیر غړه پکې غریبانانو سره مدد پکې وکې خیر غړه وکې پښمنی ورکې غریبانانو لا مسکینانو لا هر چاته په خپل غوڼ کې فقیران او مسکینان معلوم دي زکات او باسه پر رمضان کې زکات خو اصل دا دی چې کله در باندې کال پورا شنو ورکې با خو خیر کته رمضان کې ورکې پیشکیم ورکې پر رمضان کې نو ورکا ثواب یو پاو یا شو ثواب ډیر زیات دی او دویم دا چې رمضان کې عموما کارونه بند شي او د زمانہ کې خود کورونا د وجه نه بیا کارونه بندي نو غریبانو ته ډېرې پریشانې دي نو هر انسان چې پاغه زکات فرض دی ورکې دی غریبانو له پیشکی ورکې مزدور کار غریب بسی 1500 دیاړي دا خدای دې په بیماری نه راولي کپراله 500 دی بخپل بیمار پالي او کدی به خپل بچو لخېټ او مزدوري کوي څه شي دی ګل کار دی یو زر 1200 روپے غریب اخلي دیاړي مار دی کله دیاړي اولګي کله ونه لګي 1500 روپے اخلي اجزانان دی غریبانان دی لور ور پسر د ودی با ګران کار دی زوی ور پسر دی واده بولګي ګران کار دی خېټه ور پسر دا او د قرنګ دی خدي د مو د لونو دا غوي خېټه دی غریب په دغه کې دی نو دی بس کوي خواب دی بس کوي دی ماشومان سره سکي او چې بیماری پراله او ډاکټر لاله دی بس کوي نو د مارونو خیر غړي پکې وکي پښمنی ورکه غریبانانو لا ما خامي ورکه غریبانانو لا قسم نه د موږ صحابه په خپله یو ځل یو ملما راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی بسو کور ته بوزي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دې به بوزو چې کور ته څنګه بوته نو بیبی ته وی ام سلیم بیبی وا وی ام سلیم سشتا زیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک ملما مې روسته دي داغه ملما دې ما راوسته د حضور پاک ملما شاه باس په دې بسونه خوشاله دل ما وتوی نور خو سنیته خو د ماشومان وسلک خوراک شتا وینوي می سی بیا وی دا ماشومان دی ودکا ماشومان غریبانو جړل وګیو خو په لو به موږ مشغول کله غو دکل ناری ودکل واه وتبو کدا سي مونږ چې میلما د دروازې مخ کې تیریږي ولر ځای کې سي کو نظر غوندشا کو دروازې ته دن نه لاړ شو خو کورر سوي فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا یو خدا سوالګری دي چې هغه کسبي سوالګری دي زنانه نن سبا په دلارو کوڅو کې ګرځي او په رمضان کې بل خصوص خلکو پسې د موټر شیشه ډبای زنانه وی او تکړه کسانی بالغان رټل بنه کې خدا هغه سوالګری کې د دوی خپل کسب ګرځول دي مور کوي ولا ادې په خپل کلی کې غریبانو لور کې رټل بم نه کې اما سائل فلا تنهر او دوی سره سوال د جنکو له پیغلی جنکه په کوسو کې ګرځي او په پیښور کې دي سره مدد کول د دوی سره په ګناه مدد کول دي او تعاون علی الاسم والعدوان په ګناه به مدد نه کې یره چې ته پته ولګي چې دا کسبی ده
کسبی دا معنا چې د کارم دغه سوال د سار روزي او زر 2000 روپے ګټي او کورته وړي او بیا د دکانداران هم پیږي او د تاجران هم پیږي هغه ته پته ده او مسکینان فقیران چې سوال کوي ورکا د خدای نوم یې د تواغج بالکل ورکا غیبه ګته ما لارشه وشکره وړه ولا ورکا غریب دی کجوري ولا ستا بچي خوري ته پوسټ کې وړه او د گاونډي د کور مخ کې ورته ظالمه د خدای نه یریږي مال خدای در کړی دی دا تاریخ الله غشتي شي غلې مور کولی شي قسم دې الله په دې قادر دی چې د یو نه واخلي او بل له ورکی دی یو نه والي او بل له ورکی په دې رب العالمین قادر دی ګوره یو سړی سوال وکړ یو غریب سړی او سوال وکړ سوال او صاحب دې خزیه څه شی راواغه چې دې سوالګری لور کی او خاون ورته غوسه شو وینه باور کې ډېره زیاته مینا وا د دې خدای او د خاون په میاس بالکل بناور کې هغه فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریبې ما اوګې ما مال راکې د ولا ور نکړه اسی ولا ور نکړه د دوالو مینا وا ډېر محبت او قصه وکړه خو بل اختصار اخره کې د دې خزه خاون دوالو یو بل سره روانه رااله چې روانه رااله دې سړی دې خزه له طلاق ورکړ ډېر زیات مالدار او دا خاون دی پورا مالدارو او فقیر چغه والا او د ور نکړه زاو رکشا څنډا ځان لګټه کړه ما څه سوي ویرته خزه غریبه د خاون مخ کې بیا غږ نشي کولی د دواړو مینس کې اختلاف راغی دا قصه وګړه د خوځې مختصر وي دې سړی دې خپل خزه له طلاق ورکړ هغه خزه بلبل خاوند وکړه دواړو سیدل خاون خو مالدار نو خو خدای پاک دا خزه برکتی غوندې وا دا خاوند دې خدای مالدار کړ مالدار ک دواړه یو بل سره یو ځای سیدل دغه څه لوړې تناستو یو سړی आवाज وکړ خیر لوړې خدای مو باخا دې سړی دې خدای ته به الله د خدای نومه واغ شابه شی ولا یو صدا سقي ساړي پمنډه سامان واغشت او دې فقیر له یوړو او چې څنګه یوړه غ فقیر لا ناغه دې خزر امنډ کړي اخاون ته وی سړیا یو ناشنا خبره مې ولیدله وی سن ناشنا وا وی هغه سوالګری خو دماغه زول خاوندو او چې دې ولیدم په جړا شو راته هغه اخوډې لوی مالو اخوډې لوی دولتو ا دولتي څه شو امالي څه شو خو کوزه کې مونږ ته ولاړ دې سوال کوي دماغه په ډېر ځله خپه شو ډېر ناشنا مې ولیدا خاون ورته وی ناشنا را تزو ما وی ناشنا هغه دا چې ما پستاسو په کوڅه کې आवाज وکړ چې خیر راوړې او دې ظالم وي چې ما ورکا ولا سنډا ځان لدی کېږي هغه خدای فقیر کا غریب کا دې خدای مالدار کا هغه نیک سیرت خدای چې خوخه وا خدای پاک دل نکاله راوستا زمارونو الله پارسیس قادر دی ګور ان بطش ربک لشدید دا خدای نیوه کډه سخت ده چې خدای سو کرو نسی قسم په خدای کې ته سو خلاصول شي قسم مې راته وخوړ زمانونو دا فقیر غریب ته مسکین ته مخمتا وها ورکا ولا سبکه زکات ورکا زکات څه شی دی مړه په سلوي ختمه روپې د پسلو کې 2.5 روپې ته نشي ورکول 2.5 روپې کدا زکات د په زکات یو کال یو جمعه کې د بیان وکم ان شاء الله العزیز 2.5 نشي ورکول دا ته وي په سلو کې 2.5 روپې واه 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 2.5 روپې ستاده بچو شوي او 97 روپے سلویخ تو کی یو روپے ورکا یو کم سلویخ پا خدا بچو لگا وکنا یو نشی ورکولی ظالمہ دا خدای روزی دا تانے غشتی شی بلے مرکولی شی او دا زم اللہ کولی شی کہ دا روزی بتا سرائی او در باندې بے بند کی نہ بے خوری بے بسکے لیر مدمخ کے زمانہ چا روٹے کڑے وا تدی ډیر کلونه شو په دې پیښور کې او ما دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی دا غي نه را خوراک راغوښتي او زما د وجه د علاقه علما هم راغوښتي په پیښور کې زما د مینې د وجه نه چې کېناستو د لټپن کې سمحي به عثمان يرد کې مسعود دال لوړل نه پکې مال غوا او نه پکې غوړو سپور یې شیدلې هغه ځان ته په پلیټ کې واچو لغې خوړه مې ولې ته مون سره په زما ردینه پرېز دار سستاسو مخ کې پراتر نشم خولې چې اوس مې خول مال غم دی
دا بے غوړوم دي، بے مالګیم دي، بے مسالیم دي، دغه زما خوراک کولی شي الله کنه شي کولی. زمانونو داسې باندې کوي. فقیران، مسکینان، کونډه، یتیمانان، د دې ستا په مالونو کې حق د قسم دی چې حق دی ورکې دا خپل حق دی. دا زکات د دوی حق دی، دا ستا نه دی، دا د دوی دی ورکوله. حکومت له ټیکس ورکې او خدای له زکات نه ورکې، بلکې ټیکس ورکې. په موبایل کې چې کوم پیسې لګې پاغه کې ټیکس ورکې، په نیټ باندې چې کوم شی لګې پاغه کې ټیکس ورکې، په ګاډي کې چې روانه موټر ویله ټیکس ورکې، په تیلو پټرولو کې ټیکس ورکې. نو خدای له ولې نه ورکې؟ الله له ورکه کنه درکې. قسم په خدای یور بالصدقات، دنیا کې هم د خدای زیاتې او په آخرت کې هم خدای زیاتې. نو شهر المواسات په رسول الله مبارک ملمره بنوي می سی بیان کې دا بچی دی ودکا ماشومان ودکل غریبانان د لوګین واه واه دې ته صحابه وای چې د لوګین ودکل. اوس بیا د ملما قانون دا دی چې ملما سره بتم خوري، نو خوراک دومره دی چې اله یو کس په مړیږي. که خدا خاون وسره خوري نو بیا خو ملما نه مړیږي. او دا هغه زمانہ و چې د پردې نه مخکې خبره و خلک به کورونو کې یو بل کړه دنه په اجازت الله تعالی. نو دا خاون د خدای ته پټوي او کار وکړه. که مونږ وسره نه خورو خدا ملما به وي چې دوی ولې نه خوري. که مونږ خورو شي کم دی او دا ملما د رسول الله مبارک دی پورا مړول غواړي. واه واه. نو ودا سیو کا روړی کې دی نو ته به پاسې دا ډیویلا او ته به دا ډیوه د پسه طریقه مړه کې نو دی به موړ کو په تیاره کې امنګ به گزاره وکړو. نو چې روډه کې خو دا نو زر پاسې دورې د ډیوی دا رڼا غلې دا نو پړق پړق نو ډیوی له پوکې ورکو. نو خو دا ډیوه بلک کنه وی نه بلیږي نه بلیږي. نو تا تیارې جوړ کړه نو میلوي موړ کو په خپل به اسه پلیټ لګوتې وړي اسه به ګوتې وړي چې میلمه خپنه شي او ټوله ډوډۍ په میلمه خوړه. میلمه ماشوم خو نه غو خيارو سال کې راغی رسول الله مبارک ته الوي وی الله رسول بچی نارو دکړل او ډیوی مړکړه زه موړ کړم په خپل خېټه راون غخته او نارو د شو. نو الله قران شریف کې آیت نازل کړ. صحابه وګد حدیث مختصر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. صحابه غ خلق دي خپل نارو وګيدي نو په خپل گزاره کوي خو بل ور کوي. دا صفت پیدا کې پدای شکر دې مونږ هغه سینه مونږ سره خوشیدونه ډیر دي. نو چې پکوړې په خې 15 شپک د کسانې نو شل په خې کا چې شل په خې نو ډیر سلويخ په خې کا نو یو دانه توخ او گاونډیانو لم ورکا. د دې غریبانو د گاونډیانو د بچو بم پکوړو تړ کېږي هم د خدای بندگان دي کنه. دا غیبم سی خکی تړل کېږي هم د خدای بندگان دي کنه. دا غیبم غړو تړل کېږي هم د خدای بندگان دي کنه. دا غیبم رجو تړل کېږي غیب د خدای بندگان دي. دا غیب غوخه تړل کېږي نو تا ته لس پراته دي نو لسو کې شی نه کا تا ته 15 قسمه شی پروت نو سلور قسمه اخرى تا ته 2 قسمه شی پروت نو خیر دی د دوالو قسمه لګ لګ د خپل گاونډي لا ورکا او د الله پنو می ورکا. الله ویني د الله نه غیرتی ذات بل نشته دی. اوس بدته وېما شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابي فرمایي وې استخمان پراتري وې د ما د ترز ویو نو وې ډېر زیات تګیو نو چې دا ما مشت او بوډک د تر غزوی له میراوړه او به وغوښتي غریب ځن کدن وخت دی ځن کدن نو یې خوا کې وسره بل زخمی پروت هغه دی او بو تداسه فریاد شانته وکتل نو ما تر هغه تر زوی وی چې اشاره وکړه خبرې نشو کوله چې دلا ورکا و چې هغه لمه وبې وړه هغه سره خوا کې بل زخمی پروتو هغه بو تر په شوق وکتل د ځن کدن د تن نه مله وساتي نو هغه زخمی ماته ویغله یوسا وی چې هغه لمه یو هغه سره خوا کې بل زخمی هغه داسې وبو ته په شوق وکتل هغه اشاره وکړه چې ما پرې د دل یوسا وی چې هغه لمه یو هغه نه ساختلې و نو واپس مې غدریم لراوړې دا غنم ساختلې و نو واپس مې دویم لراوړې دا غنم ساختلې و نو واپس مې رترزوی لراوړې دا غنم ساختلې و ځن کدن وخت کې قرباني ورکای ما پرې د خدای بل ورکا. دا د صحابه وجود دی. الله چې ما ته وی امنو کما امن الناس صحابه والا ایمان پیدا کېدان دا د ایمان متعلقات په ایمان کې داخل دي. دا د ایمان متعلقات دي دي ته شعب الایمان ویل کېږي. دا د ایمان متعلقات دي دا په ایمان کې داخل دي. لکه دا کوټه دا پکې د نو پکې کوټه کې داخل
دا دریم پکې داخل شوي، دا رنگونه پکې داخل شو. نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاری په دې ډیر زیات بابونه کتاب الایمان کې لګولې دي چې تاسو مهرباني وکړئ په دې ان للایمان امورا د ایمان د پاره متعلقات د ایمان بغیر دا غینا نه مکمل کیږي. نو یو د ایمانیات د متعلقات نه داده چې بل سره خیر ښېګړه کا مواسات او کا مواسات او صحابه بس چل کاو غیب مواسات نه کو غیب مساوات کاو. خیر ښېګړه خو دې ته وي چې لک شی ورکا غیب وینه چې زما سدي کې دا غونډه غلا ورکا غیب مساوات کو مساوات. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دلته د علماء لیکي. نو بل سره خیر ښېګړه شهر المواسات پښمنه ورکا روجمات ورکا غریبانانو لا او بیا سوي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه پدې کې د مسلمان رزق زیاتېږي. ماشاءالله زه خو نه وایم څوک وي حضور پاک مبارک فرمای مسلمان رزق زیاتېږي بل دې پښمنی ورکا طالب خدای یو په یادت کې د دې نم زیات اخلاص چې څومره زیاتی بل دې روجمات ورکا داغي یو په یا بلکې داغي نه زیات په خدای پاک درکې. ظاهر ما خو نه دی ویلې ما خو خلدا ما خو د رسول الله مبارک او حدیث ته شروع کړی دی د مسلمان رزق پکې زیاتېږي پدې د غریب هم زیات شو خلق وسره خیر ښېګړې وکړي او چې د مالدار کم ورکا دله به خدای پاک زیات کی. ما هو تاسو ته تیر جمعه ویلو چې رسول الله مبارک درې سيزونو باندې قسم کړی دی. د پیغمبر مبارک خبره به قسم مونږ منو خدا قسم بعض وخت کې حضور پاک خپل صحابه تم خړلې دي نو د تاکید او د مضبوطوالي د لپاره خلق قسم خوري ولې الله رښتونه نه دي څه الله والعصر نه وي قسمونه نه خوري خدای پاک ته خدای قسم ولې خوري رسول الله مبارک والذي نفسي بيده دا قسم ولې خوري خپل صحابه ته وي صحابه خو پاګه دونه مضبوط ایمان او چې ټنګېدل ایمان نو دریو سيزونو باندې قسم خوري او پکې داري چې صدقې سره مال کمیږي نه بلکې الله دې تاسو له توفیق درکړي. بهر کې ابدا سے میاشتا چې یو خبره دې میاس کې ته بلو کما دې چندې پورې راغله زمارونو ز تاسو ته یو اعلان کوم چې سو کم اورېدا وره بعض خلک په دې سوشل میډیا زمانو استعمالي او د بار ملکونو د یو ځای نه بل ځای له پیسې ولا راځي او زمانو استعمالي زګوري د بچانه چندې غواړم نسوک سوشل میډیا زماشته چې د خلکو ته وایم چې دا شی راوړې څوک زمانوم یادې د جمعات په نوم او څوک د مدرسې په نوم باندې او څوک وي دا مې رشتہ دار دی څوک وي دا مې خپل دی او څوک وي دا مې استاد دی او دو دایمونی ول خلق دو دایمونی ول پروس کالم یو سړی راغی ما ته یو کلیپ را لوکا مې سو وداله کې پیسې تعالی چاره لګېلې دي مې زما څه کار ما ته سړی مې لوکا لک سات پس سړی ټلیفون کو وې ما خو ولا 10000 روپے ورکړې وې چې دا غلا ورکړه چې دا جمعات کې ولګي مې مال 3000 را کړې دی جمعات ته مې ورکړې اونډې واله دا څنګه پرونه یو خبره ده مونږ له خو د جدي جمعه د आवाज وکړو خلک راولېږي کنه دوی ما خو یو سړی لا ورکړې په پرورې کې ا پیسې مې پروري نه پرونه راولېږي جمعه ته مې ورکړ نو زه خلکو تم دا خبره کوم چې ما سره د چا سکاري نو ما سره ډایرکټ خپل رابطه کوي زه سوال نه کوم د چانه نه چانه چندې غواړم نه چانه سوال کوم نه مې څوک رشتہ دار ته نه مې څوک دوست ته چې زما په نوم چندې غواړي ولې غواړي زما په نوم باندې اچاله مور کوي خلک لګیا دي زه نه غواړم او خلک غواړي زما په نوم زه سوال نه کوم او خلک زما نوم استعمالي ولې استعمالي ګناه کوي زما نوم هیڅ څوک دا आवाज زما کې څوکم اوري او زما نوم چام د چندې د پاره او د جمعات د پاره او د مدرسې د پاره استعمال کدا به چورلټ درو کوي څوک وي دا مې ماما دي څوک وي دې متر دي څوک وي دا مې رور دي څوک وي دې واره مو څوک وي دې خړای ټول درو کوي د حیران شم چې دا خلک ولې داسې کوي نو مهرباني وکړه که داسې چاره سره سوشل میډیا د ما په واسطه رابطه وکړه ما سره ډایرکټ خپل رابطه کوي دا غلط پته ولګي دا مې خیر یو زیاتی خبره وکړه نو شهر المواسات د خیر ښېګړه بیا سوي دا هغه میاشت یزاد رزق المؤمن فيه اوس بلا وره
ماشاء الله. من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. روجدار لچا افطاری ورکړه، روجدار لچا افطاری ورکړه، دومره ثواب یو چې لکه مړی چې زیات کړي. مریان خو نشته اوس یو سړی وي ارمان که مریانو ما بم د خدای په نوم ازاد کړی. مړی خو په 10 زرم کېدو، په 20 زرو، په 1 لک بم کېده. کان کمن اعتق رقبه لک مړی چې ازاد کړ مړی. او بل څه شی دی وفي ومغفرة لذنوبه، او دا د ګناهونو مغفرت هم شو. عربو کې دا ډېر لوی رواج دی. مازیګر چې څوک رواني په لاره باندې زه په دې خلک ولاړی په دې روډونو باندې او صاحب پیکیج جوړی کړی، پاګه کې ډبل روټم پرته، پاګه کې یو مالټم پرته، یو سیبم پکې پروت، یو 15 پک کجورم پکې و دا وبو بوتلګي پکې. بس دا سلور 15 سيزونه یو ځای کړی او ډبي کې بند کړی او چغې برته وی لاس برته خودای، دا لاس په خودای نو گاډي ودرېږي، نو گاډي کې سورلې وي نو سورلې ورکی څومره لوی ثواب یو ګټه. او زه په دې بیا چې ما خام ته 15 پک منټي نو زه په دې وټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپل دکانونو نه مخکې درستخان غوړولي، نو ورشه خدای په سونه باندې کړی، سونه په خدای باندې کړی دا. نو موږ دا شی نه کوو، دا شی په کار دی چې یو چاله افطاری ورکړه رو جماعت ورکړه، دا څه شو لکه چې مړی آزاد کړی وي. او دویم ګناهونه به لامات کی. نو صحابه وی قیل یا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم. ارچا سره خودم رشینی چې چاله رو جماعت ورکړي، بعضې په کې غریبانه دي. اوس یو غریب و چې دا ثواب ګټل غواړم نو هغه سره خو نشته. نو رسول الله مبارک فرمایي يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائبا على مسقط لبن او تمرة او شربة ماء. ودا ثواب د هغه چا کیږي چې چاله یو ګټ پې ورکی، چاله یو ګټو به ورکی، چاله یو کجوره ورکی. خبره درته آسان کړه، دا نه چې موړې کا یو کجوره دې مور کړه، یو کجوره رو جماعتی لا یو ګټو به دې مور کړې، یو ګټ پې دې مور کړې، یو ګټ پې. نو دا ثواب دې وکړ، ګناه دې معاف شو او زیات دومره ثواب دې شو لکه چې مړی دې ذات کړی. زمارونو چې اوستا یو ګټه کجوره واغستې الکه پسو په 200 کیلو دی، په 200 کیلو. نو چې 200 باندې کیلو واغښت نو پاغي باندې 50 کسان رو جماعتای. نو چې په 200 باندې تا د 50 کسانو لکه 50 مریان چې د ذات کړی د خدای بنده او 50 ظلم د خدای د ګنا نه معاف کی. ایرون سترګې په پټاو دلته کې په دې ویښ شه د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړي. احادیث مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو. ومن اشبع صائما واهوا، او کچا مول کرو جدا سمې مول کو نو ثواب یې څومره دی؟ کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا وهو بالسوي. وی کچا یو سړی مول کا مول پوره مول کا او پرو جماعت ولا ورکو ډوډۍ ولا ورکړه، الله به ګناه مبخي او د حوض کوثر وبو ولا خدای پاک ورکړي. اذا غینا پتند نشتا جنت ذکر کا خو جنت خو بیا تند اړو خد تند سیزن خو د تند وخت قیامت ته بس هغه تند ختم شو. جنت کې خو بیا سړی برابر دی، خو سم نشته دی. او چې چاله د رو جماعت ورکه بل ثواب یې څومره دی؟ دا هغه چې څومره د روزې ثواب او دومره ستا شو دا هغه به نه کمیږي. سو خبرې شو زمارونو سره ګوره یو خدای په یو کجورو په یو ګټو په یو ګټ په یو باندې ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو مړی برابر ثواب درکړي. او که پورا دې مول کو نو ګناه دې معاف شو او د رسول الله مبارک د حوض کوثر او به تعالی خدای پاک درکړي څومره او د هغه د روزې برابر ثواب شو. بعد خلک د بل پر روزه باندې روزه ماته نه ماتي، یره وی بیا زما کمیږي، نیک بخت ستان نه کمیږي. پیغمبر مبارک فرمایي ستان نه کمیږي او ستا برابر ثواب دا غو شو. او بیا سوی شهر اوله رحمت، اول رحمت ته دا تاسو ته ما ویلي، او دویم مغفرت ته، او دریم د اورنه ازادي دل ښا اورګه بیا درته درې قسمه بندگان دي. یو هغه بندگان دي چې هغه ډېر نیکان دي، ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو سر نه نشته، یا ګناه شته خو نیکان دي ګناه ډېره لګه ده، دا یو قسم شو.
په دې انسان داول نه د خپل خدای رحمت شروع شو. رحمت شروع شو، بیا د خدای رحمت نه بنديږي. اول په رحمت شو، دا اول د باندې رحمت شو، بس ا بنديږي نه بیا. او دویم هغه د چې ګناه هم کوي او نیکی هم کوي، دواړه شته. نو دا لومبه لس ورځې په د باندې رحمتونه ووريږي، نو چې د میان د لسمونی سي نو خدای پاک یې معاف کوي وي بخي. او دریم څوک دی د عتق من النار اخره، دی چې د الله سره دی روز دا شل ودی ونسی او اخیری یو وشتمه تور داخل شي او هغه ونسی، نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کی. مړه سم قسم په خدای اپختانه وی د لوټ میاشتا، نو دی وی د لوټ دا معنا چې راځي د خلکو جیبونه لوټ کا. دغه لوټ نه دی، لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا، وګټه ثوابونه. لیکن زمارونو بیا سوي من خفف عن مملوکی فيه اعتقه الله من النار، کچا خپل زمیدار سره، امسایه سره، مزدور سره، غلام سره، وینځ سره، هغه زمانہ کې خو مملوک غلا کا وینځ وا، اوس پکې دا ټول داخل کا. نوکر دی، کلاس پاور دی، او هغه سره دی گزاره وکړو، کار دی په کم او کچې روزه ده، الله به سر ته جهنم د اور نه آزاد. مفتو کې بخنه میاشتا خدا دا سیده لکه چې پاسړی باران وریږي او دې سر بل طرف ته کی. نه نه نه، دا د رحمت باران دی، دا د مغفرت باران دی، دا د جهنم نه اورز نه ازادي دلی دینه بسر نه تختو. لیکن زمارونو سلور کسان نه بخلی کیږي، ښا سلور کسان دا نه بخلی کیږي. ليله القدر چې کم هغه شپه ده، د هغه شپه ده چې کومه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده، او هغه کې یو خاص ټیم دی چې په هغه خاص ټیم الله د ارچا دعا قبلې. لیکن د او ليله النصف من شعبان، د شعبان په 15مه خدای پاک ډیر خلق د اور نه آزادای التکب. لیکن دا سلور نه بخلی کی. سلور کم دی؟ مدمن خمر، چې همیشه شراب سکي. حضور پاک مبارک پکې همیشه لفظ راوسته. څه مطلب؟ که یو سړی شراب اوس کله بیا د توبه وستنه خیر ویس کله او معافي غوښته توبه، او چې مدمن دی همیشه شراب سکي دې نه بخلی کېږي پروژه. شکر دې الحمدلله د دې ګنا نه مونږ خلاص شو، د خدای پاک ورته د دې نه خلاص شو. شکر دې. او ډېر قمقل خلک دي چې هغه به سکي، ډیر بے وقوفان دي چې هغه به شراب سکي، او نن سبا د شراب نوم بدل دي، نوم د شراب او د خمر او تنوي نور نومونه ولا خلق یې خو دي. نو یو دانه بخلی کېږي. نمبر 1 دویم څوک نه بخلی کېږي؟ عاق لوالديه، د مور پلار نافرمانه، د مور پلار نافرمانه نه بخلی کېږي. مور پلار سره ښه سلوک وکړي، روغه وسره وکړي، جوړه وسره وکړي. که چا نه مور پلار خپي، رمضان میاشت لګه توفه والا او ورشه د خدای ممنه، خو د خدای د لاسه د مور پلار نه حق دی کنه، نه فرمانه دی. د خدای خپل حق دی، د مور پلار خپل حق دی. د خدای ممنه مړه چې د مور پلار ته خپي او د خدای منی نو خپکیږي نه، د خدای باړوا دی، باړوا خدای خو ټیک تا خود دومرام نه کنه، د خدای خپل حق شته کنه، بس ته ډوډۍ ولا راوړه، جامه ولا راوړه، پیزار ولا راوړه، ډاکټر له بوزا، مینا وسره کوا، محبت وسره کوا، هم درته به. لیکن دا سبم نه کې نو خدای خیال بساتي. خو مور پلار به د خدای د پاره نه پرې دی. نو مور پلار کده چا نه خپه ولا کده چا نه خبري، زما دا بیان چې څوکم اوري نن بدا فیصله کو که خیر ان شاء. ډیر وای یاره نو ما سره زیاتې کوي، یاره نو زما خدای نه د خوخه دا کی دي چې د خواخه به انګور نه خوخه، خو د انګور جبه وینځه غزاده نو ځکه به نه خوخه. دا خو دې غریب او پسې پینځه میاشتې په کوڅو کې چکرې والی دي، الله خوخه کړی دا. پینځه میاشتې په کوڅو کې چکرې والی دي، نو دا الله خوخه کړی دا. او خامخه کور د دې دی او جینګور رااله او غزان د کور مشري صاحبای نو خواخه لقار ور دي کنه. زوی زمو مان زوی ولی قبضه کوي، دا اور زمو مستاپک دغه کې واغش بلاسو کې واغشته، نو خامخه جینګور دی لګه گزاره کوي د خواخه سره. او خواخه دې بے ضایع دغه نه کوي. ګوره بعض خواخیان مسیغه سوته ویل کېږي، ابه مې لیونه په پتورجمي باټینګان غواړي، نو هغه قصې د خواخې نه کوي گزاره. یاره خراب بشیر جان خو را دی غم اخلاص دې لا وای مالا خزا نیک بخت شکر وباسا
چې به دې غم اخلاصې جنت کې بدل خدای که خیر ان شاء الله درکې ښا. نو عاقل لوالديه دا په دې باندې بیان دته وجوب کوم ان شاء الله. او دریم کوم یو دی قاطع الرحم، رشتہ ماتولو والا، رشتہ ماتول بایکاټ. تا سره د ما بایکاټ تیر ورته وای او خدای ته سوای کته د ما دې رور سره بیا خبره وکړو دې کړه لاړې ته په ما طلاق هي ته خدای دې طلاق به خو